زه یم چې زوړ پنډه دی در سره که نه کپرۍ ولې او غار غارې کې دا سپین ږیري د جومات نه ټول اوټ کړي دا لیوني دي دا جومات کې مه پرېږدئ. حدیث مبارک کې راځي د جومات دومره فضیلت چې سړی کور اودسو کې او مانځه طرف ته را روان شي یو قدم والی یوه ګناه معاف شي او الله ورله په جنت کې یوه درجه ورکړي. کور یې مونځ کوئ تر د رابۍ په خوا کې مه راځئ جوماتونو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته فرمایل وی چې کم سړی ووینئ چې ډیر جماعت مسجد ته ډیر ځي راځي ډیر مسجد ته رواني وی فاشهدوا له بالایمان د دې سړي د ایمان ګواهي ورکئ دته مؤمن وایي چې د جماعت ته ډیر ځي راځي. اکثر بری جماعت کې بری ماخذ پیچینا سے اکثر دا منافقین نه صحیح او خاص کر دا سپینګری نه دا خو د ګوتو منافقین صحیح چې د دواړو جهادو سردار په خپل و فرمایل او زه لرګي را جمع کما او د هغې کسانو اور هغې کورونو ته ورته کم چې هغه د جماعت په ټیم کې په کورونو کې مونځ کې او جمعې ته نه حاضر. مشره ته به چې ولې سخ لاړې په جومات کې امام د دې سپین ږیرو د لاسه تنګي دا غرمیږي لکه دا وار راوړې سپی په شان ومه 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 به یې شروع کړي چې ږیره یې سپینه شوه طالبه جومات کې مه پرېږده. نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم د منافق مثال د وار راوړي بیزی دی چې نن سبا ورته څه ویلی کېږي لوټه چې شی لوټه استاد چې هر سړی پې اودس کوي او بیزه چې کله وار راوړي ښایسته باچا څه کوي دا خو ته ووایه که دا هم نشي ویلی شرمېږي زیویم حدیث دی دا بې چې کومې چیلي له لاړه ده څه خو خپل کار پې برابروي څه کې لکه دا وار راوړې سپی په شان ومه 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 به یې شروع کړي. اکثر به د جومات کې به د مخکې صف کې چې ناستې اکثر دا منافقین نه او خاص کر دا سپینګیري نه دا خو د ګوتو منافقین د ده باندې ورته څه کې بوډا ته منافق ویل. اول صف کې نبي اسلام فرمایي خو تاسو د اول صفو ثواب او قدر او اندازه معلومه شوله نو تاسو به په دې باندې یو بل سره جګړې وکړئ او رامنډې به ووایي. الله فرمایي سابقوا وسارعوا دې علما تفسیر دا هم کوي که نه چې د یو بل نه مخکې شي اول صف ته ځان ورسوئ لیکن اول صف باندې دی وایي د اول صف کې چې ناستې وایي دا ټول بوډاګان چې دي وایي دا منافقان دي او داسې الفاظ ورپسې دي ویلي چې هغه زموږ په خوله باندې نه دي د الله کتاب ته ناست دي د علماو پسې دا لګی دی د سپین ږیرو پسې دا لګی دی د زنانو پسې دا لګي د ملک د حکامو پسې دا لګي پته نه شي دی په مسجد کې ولاړ دی خو چې د حجره کې ولاړ دی نو داسې خبرې کول دا د عالم د شان سره د یو ملا د شان سره مناسب نه دي. هلکه په سیاست کې دي وې دومره زړې خو سیاست ته راوځه څه وی هغه وایه تا باندې جامه او قبه او چوبه او لباس او پټکې د عالم پرې ښودلی دی ولګي د علماو پسې غاپې د سپین ږیرو پسې غاپې د زنانو پسې غاپې د الله خاطر وکړه د الله د رسول خاطر وکړه د خبرې مه کوه دې خبر نور چې بل طرف ته لاړ شه بلې خبرې کوه نو په دې کې به دې خیر وي په دې کې به خوشحالي سکون تا ته ځکه چې نن خو هغه زمانه نه ده چې ته څه وې په کوټه کې وې بیا ورته کیمرې ولګې بیا خلکو ته هم راشیر کړي چاته دلګان وې چاته څه وې چاته څه وې بس دې معاف ده. اسلام فرمایي چا چې په کشرانو شفقت ونه کو د بوډاګانو قدر او عزت یې ونه کو او د علماو قدر یې ونه کو فلیس منا